بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ښه راغلاست. د مایکروسافټ وینډوز د ایکسپلوریشن یو بل درس وایو نن. دا درس عبارت دی د ایکسټنشن څخه. ایکسټنشن هغه زده کوونکي چې دلته موږ سره په صنفونو کې درس وایي په وینډوز کې په دې باندې موږ خامخا بحث کړی دی. ایکسټنشن د یو فایل د ټایپ معلومولو لپاره استفاده کیږي. تاسو وګورئ که موږ د ایم ایس ورډ فایل باندې ښه کلیک وکړو، پراپرټیز ته لاړ شو، هغې سره به ټایپ لیکلی وي، ټایپ یا فایل ټایپ، هغې سره به لیکلی وي ډاټ ډي او سی ایکس. تاسو وګورئ زه دلته راځم، دا د ورډ یو فایل دی، په دې ښه کلیک کوم او بیا راځم پراپرټیز ته. په پراپرټیز کې دې ځای کې وګوره لیکلي دي ټایپ اف فایل ډاټ ډي او سی ایکس. که موږ یې راواخلو، دا وګوره یوه ویډیو ده، په دې باندې زه ښه کلیک وکړم او بیا راشم پراپرټیز ته. دلته وګورئ دې سره یې فایل ټایپ څه لیکلی ډاټ ایم پی فور. صحیح ده که نه؟ یا یو تصویر رااخلم، دا یو تصویر دی، په دې ښه کلیک کوم او بیا راځم پراپرټیز ته. دې سره فایل ټایپ څه لیکلی ډاټ جی پی جی. صحیح ده؟ داسې که موږ یو پی ډي ایف فایل وګورو، دا وګورئ دا یو پی ډي ایف فایل دی، په دې زه ښه کلیک کوم او بیا راځم پراپرټیز ته. دې سره به څه لیکلی وي ډاټ پی ډي ایف. نو نارمل موږ داسې زده کولی شو چې د ایکسټنشن په واسطه باندې موږ د یو فایل ټایپ یا د یو فایل قسم موږ څنګه کولی شو معلومولی شو. د فایل قسم پیژندل ډېر مهم څیز دی ملګرو. که موږ د یو فایل قسم ونه پیژنو، څنګه کولی شو موږ هغه فایل وپیژنو؟ نو ځینې فایل اقسام چې دي هغه باید موږ تاسې وپیژنو. د مثال په ډول د ورډ د فایل قسم چې دی ډاټ ډي او سی ایکس دی. د ویډیو اکثره فایل چې دي هغه ډاټ ایم پی فور دی، یا فرض کا ډاټ ای وی آی دی، یا فرضاً ډاټ ایم پی ای جی دی. صحیح شوه؟ داسې مختلف فایل ټایپونه، ایم کی وی، مختلف فایل ټایپونه موږ لرو. آډیو دپاره 3 جی پی، ګوره 3 جی پی دا هم یو فایل قسم دی. اکثره وخت چې موږ تاسې موبایل کې ډیټا اچوو، د موبایل ډیټا موږ تاسې ګورو هغه 3 جی پی وي، سایزونه یې څنګه شوي وي، کم شوي وي. ایچ ډي های ډیفینیشن دا هم د ویډیو یو قسم دی. اډیو فایلونه چې دي ملګرو فرضاً ایم پی 3 دا د اډیو فایل قسم دی. نور مختلف اقسام هم شته دي. د تصویر دپاره بیا موږ لرو فرضاً د امیج دپاره زه دلته لیکم، امیج دپاره یا د پکچر دپاره موږ تاسې لرو جی پی جی یا جی پی ای جی یا ټیف لرو. همداسې نور مختلف اقسام موږ لرو. دا ځینې مشهور اقسام دي، باید موږ یې وپېژنو. د ایکسل ایس ایکس دا د ایکسل دی، د ایکسل د فایل ټایپ دی. یا همداسې موږ تاسې ډاټ پی ډي ایف، د پی ډي ایف د فایل قسمونه موږ لرو. نو دا اقسام چې دي دا ډېر زیات ضرور دي. په پی ډي ایف کې انشاءالله زه کوشش کوم تاسو لپاره یو بهترینه ویډیو جوړه کړم چې څنګه موږ کولی شو پی ډي ایف فایل وپیژنو او څنګه موږ کولی شو د پی ډي ایف فایل څخه استفاده وکړو. نو اصل کې ایکسټنشن تاسو وپیژنده. اوس ګورئ دا خو موږ تاسې مجبور یو، راځو به یو فایل باندې به ښه کلیک کوو، پراپرټیز ته به راځو او بیا به د هغې ایکسټنشن موږ معلوموو چې دا کوم ایکسټنشن والا فایل دی. خو که موږ تاسې غواړو چې د دې فایلونو سره ډایرکټ یا مستقیم د همدې نوم سره څنګه ایکسټنشن هم راشي، د دې لپاره موږ تاسې راځو سرچ ته، موږ فولډر آپشن ته راځو، فولډر آپشن ته یا فایل ایکسپلورر آپشن ته راځو. په دې کې موږ تاسې ویو ته راځو. په ویو کې دلته موږ تاسې یو آپشن لرو هاید ایکسټنشنز فار نان فایل ټایپس. هاید ایکسټنشن اوس دا آپشن انتخاب دی، یعنی ایکسټنشنونه ټول هاید دي. ایکسټنشنونه ټول څنګه دي؟ هاید دي. ایکسټنشنونه پټ دي.
که موږ دغه اکسټنشنونه ښکاره کول غواړو نو دا چک باکس لرې کوو اپلای او بیا دې څخه وروسته اوکې. تاسو ګورئ زموږ د فایل دا نوم یو څه غټ وي مستقیم یې نه ښیي خو دلته که کلیک ورباندې وکړئ دا ښیي چې .docx یا دې فایل باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ښیي .pdf په دې باندې کلیک وکړئ درته ښیي .gpg یا دې ویډیو ته تاسو وګورئ مستقیم نوم یې وړوکی دی تاسو ته ډایرکټ ښیي mp4 دا تصویر وګورئ gpg دا لږ ذره غټ دی gpg دا ټول موږ ته ښیي. داسې که موږ راشو دې تصویر ته وګورئ .png دې ته وګورئ د پاکټ ریسر فایل دی .pkt ورسره لیکلی دی. نو ګورئ کله چې موږ او تاسې دا آپشن په فولډر آپشن ته لاړ شو او دغه د اکسټنشن آپشن آن کو نو هر فایل سره چې کوم اکسټنشن راځي یا کوم ټایپ ورسره راځي هغه به مستقیم د هغې سره ډایرکټ معلومیږي. اوس که چیرې تاسو نه غواړئ چې د اکسټنشن د دې فایلونو سره ښکاره شي بیا یې د بندولو لپاره تاسو څه کوئ بیا موږ او تاسې راځو سرچ ته دلته ورته لیکو فولډر آپشن بیا فولډر آپشن ته راځو خلاصوو یې بیا ویو ته راځو او هایر اکسټنشن فار نان فایل ټایپس دې باندې کلیک کوو او اپلای هغه اکسټنشنونه د دې فایلونو څخه بیرته څنګه کړل ورک یې کړل اکسټنشنونه بیرته ټول هایډ شول. دا یو بهترین ټریک دی یو بهترین طریقه ده چې موږ تاسې باید هغه زده کوونکي چې د مایکروسافټ وینډوز زده کوو موږ ټولو ته باید دا څنګه وي زده وي. یو زیری ګرانو زده کوونکو ټولو تاسو ته درکومه هغه دا چې د وینډوز 11 ویډیوګانو باندې به انشاءالله ډېر زر موږ د افغان استاد مکمل ټیم کار کوو کوشش به کوو چې ډېر ښه شان سره د وینډوز 11 نوې ویډیوګانې هم تاسو دپاره تیارې کړو تر څو تاسو د هغې څخه ډېر څه زده کوئ. امید دی چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.